افغانستان د آسیا په زړه کې په غرونو او سیندونو ښکلی او د هند له نیمې وچې سره تړلی هیواد دی. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. افغان ولس له همدې امله د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګ نه وروسته پاتې شوی دی. دولس کاله د مخه چې د طالبانو واکمني ړنګه شوه او د ښاغلي حامد کرزي په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوه، نو بېلابېلو مرستندویه هیوادونو له افغان ولس سره خپلې مرستې پیل کړې. د مرستندویه هیوادونو له جملې څخه یو هم د افغانستان دوست هیواد هندوستان دی چې د بیا رغونې په برخه کې مهمه ونډه اخیستې، چې تر اوسه یې تر 2 میلیارډو امریکایي ډالرو زیاته مرسته کړې ده. په تیرو 10 کلونو کې له افغان ولس سره د مرستې په توګه د هندوستان لخوا لسګونه ګټورې پروژې بشپړې شوې او یو شمېر یې اوس هم روانې دي، چې په دې برخه کې د سلما بند، د زرنج دلارام سړک، د چمتلې د برېښنا ذخیره، زرګونه افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه، د ملي شورا د نوې ودانۍ جوړول او یو شمېر نورې یې د یادونې وړ دي. حکومت هند 6 سال پیش تصمیم گرفت که در پهلوی پروژه های بزرگ، پروژه های انکشافی کوچک و عام المنفعه را در 13 ولایات سرحدی مانند ننگرهار، کنرها، خوست، پکتیا، پکتیکا، بلخ، سمنگان، جوزجان، بدخشان، هرات، نیمروز، قندهار و زابل را نیز شروع نماید. سفارت هندوستان در کابل از طریق وزارت اقتصاد حکومت افغانستان به هزینه 20 میلیون دلار آمریکایی بیش از 130 پروژه های کوچک و انکشافی را در سکتورهای مختلف مانند معارف، زراعت، صحت عامه و فاید آمد تکمیل نبوده و به بهره برداری سپرد. هدف اصلی پروژه های انکشافی کوچک رسیدگی به نیازهای مردم دوردست و عقب مانده کشور می باشد. SDP प्रोजेक्ट जो स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो बेसिक फिलॉसफी है कि हम गाँव में और रूरल एरियाज़ में उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को करें जो कि लोकल कम्युनिटीज़ चाहती है। ये सारा प्रोजेक्ट हम लोग अफ़गान गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हैं। इसमें कोऑर्डिनेटिंग रोल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की है। जितने प्रपोजल्स आते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और यहाँ की जितनी लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, और या जिस सेक्टर का प्रोजेक्ट हुआ, ये सब मिलकर, और हमारे भी कुछ ऑफिसर उसमें रहते हैं, वो कमेटी डिसाइड करती है। اینجا شهر مزار شریف است که مرکز ولایت بلخ می باشد و از بزرگترین و زیباترین شهر در شمال افغانستان به شمار می رود. در این شهر از میان پروژه های انکشافی کوچک 3 پروژه در سکتور صحت عامه تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شده است. اینجا کلینیک صحی کارته نور خدا موقعیت دارد که تعمیر این کلینیک به کمک کشور دوست هندوستان اعمار گردیده است. به گفته مامورین ریاست صحت عامه ولایت بلخ، بیش از 200 مریض همه روزه به این کلینیک برای تداوی می آیند که زیادتر آنان را خانم ها تشکیل می دهد. به گفته مامورین کنسولگری هندوستان در ولایت بلخ 10 پروژه های کوچک در سکتورهای مختلف نیز تکمیل شدند. ما اینجا خدمات را که معرفی میکنیم از بخش خدمات EPI هستک، واکسین هستک، سویت غذی سیمم هستک، دیگه بخش توبرکولوز داریم. اینجا ضرورت 100% بود که باید همون یک کلینیک همینجا باید ایجاب شود
این خوشبختانه همین تغییرک از طرف همین دوستای ما شما که بخش مردم سفارت هند هستند ساختن، ما ازشان بسیار زیاد تشکری میکنیم. دا د هیواد په ختیځ کې د ننګرهار همیشه بهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دی. جلال آباد ته د سولې او فرهنګ ښار هم ویل کیږي. ننګرهار د افغانستان له سترو ولایتونو څخه دی. له همدې امله ورته د وړو انکشافي پروژو له منځه تر 10 زیاتې پروژې د تعلیم، صحت، رسنیو او عامه ګټو په برخه کې غوره او بشپړې شوي دي. دا د جلال آباد ښار په څیرمه د کامې ولسوالي ده چې خلک یې په ښوونه او روزنه کې ډیر شهرت لري. دا په کامه کې د سنگر ښوونځی دی چې یوه ودانۍ د هندوستان د حکومت په مرسته جوړه شوې ده. زما نوم الحاج عبدالجبار د کامې د بادیت خیلو اوسیدونکي فعلاً دپاره دلته په کامه کې مدیر د معارف وظیفه اجرا کوم. زمونږ شاګردان 1481 زمونږ د شاګردانو تعداد دی، هغه شاګردان چې حاضر دي او زمونږ دغه خونې چې دي دا خونې کمې دي. زمونږ شاګردان تاسې په خپله ګورئ چې په دغه بیرون ځای کې ناست دي او د شین اسمان لاندې درس وایي. دغه مکتب دا د هندوستان په مرسته باندې جوړ شوی دی. د هندوستان د دې کومک څخه موږ ډېره مننه کوو. د دې ترڅنګ په دې ولایت کې تر 100 زیاتو ښوونځیو ته د هند د حکومت په مرسته ودانۍ جوړې شوي دي. وایي چې اوبه د ژوند نعمت دی او پاکې اوبه یو ضرورت دی. همدې اړتیا ته په کتو سره په کامې ولسوالۍ کې د وړو انکشافي پروژو په برخه کې د هند د حکومت په مرسته 70 د پاکو اوبو پمپونه جوړ شوي دي. زما نوم اکرام دی، پلار نوم بختیاري. دلته څنګه سړی کې اوسېږو. د پانه ټول د قسمه کورونه دلته استفاده کوي. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ د جلال آباد د ښار منځ کې موقعیت لري. دغه وړه ودانۍ د دې ادارې ټولې تخنیکي اړتیاوې نشي پوره کولی. نو له همدې امله له ښاره بیرون ورته د هند د حکومت په مرسته بله ودانۍ جوړه شوې چې په راتلونکو کې به د ملي راډیو ټلویزیون ټولې تخنیکي او اداري اړتیاوې ورپوره کړي. د خپل حکومت د لارې د هندوستان د حکومت څخه د دې غوښتنه وکړله چې موږ ته د تلویزیون یوه نوې ودانۍ جوړه کړي تر څو پورې چې د وخت او زمان تقاضاو ته د میډیا په رابطه باندې موږ ځواب ورکړی شو. دغه نوې ودانۍ چې د زموږ د ټولو ضرورتونو د پوره کولو لپاره جوړه شوې ده. په دې کې موږ 102 وطاقونه لرو، 3 دانې د تلویزیون سټډیوګانې پکې لرو، یوه د رادیو سټډیو پکې لرو. نو د دوی څخه په ډېرې مننې چې دغه غوښتنه زموږ ومنله او نوې ودانۍ د 15,40,000 ډالر په لګښت باندې دوی موږ ته جوړه کړه چې ټولې چارې سرته رسېدلې دي. زه پوهنځی معروف شاه شینواری د ژبو او ادبیاتو پوهنځي رئیس. د ادبیاتو پوهنځي د ننګرهار په پوهنتون کې هیڅ نه وخت خپل ځای نه لاره. دغه اوس پیلن تیتو پرک د انجینرۍ په پوهنځي کې، د اقتصاد په پوهنځي کې، د حقوقو په پوهنځي کې او وترنرۍ پوهنځي کې تیتو پاشان ټول سامان آلات خواره واره پراته دي. موږ پیلن دپاره هندي څانګه لرو چې په خپله په هندي څانګه کې موږ 6 تنه استادان لرو. برحال خپل وظایف اجرا کوي او د اول نه تر 4مه پورې د هندي څانګې محصلین دي. موږ تر واقعا ډېر خوښ یو او د دوی
لا نور کومکونو ته سترګې په لاره وي. هیله همدا ده چې یوازې په هندي دپاره نه بلکې د ژبو او ادبیاتو دپاره چې ټولې ژبې بر کې نه سي، موږ دپاره نور دغه ستامرونه آباد کړي. اینجا شهر ایبک است که مرکز ولایت سمنگان می باشد. حالا ما در صحنه یتیمخانه شهر ایبک قرار داریم. در این یتیمخانه بیش از 40 بچه های مستحق بود و باش دارند. تعمیر این یتیمخانه به هزینه $450,000 آمریکایی با کمک کشور دوست هندوستان اعمار گردیده است. این اطفال بیکاشانه یک روز برمانشان خواهد رسید. اسم من از محمد علی بولدی فضل ربی، شاگرد لیلی پرورشگاه ولایت سمنگان. من از کشور هندوستان بسیار زیاد تشکر میکنم که برای ما رقم یک مکتب ساخته که ما درس بخوانیم و در آینده یک چیز شویم. تعمیر پرورشگاه توسط کشور هندوستان به ولایت ما ساخته شده و دیگه در 2 سال 1391 رسما لیلیش به فعالیت آغاز شده که تا حال به تعداد 45 تن از اطفال یتیم و بی سرپرستی همین ولایت سمنگان تحت آموزش و پرورش قرار داره. دا د هیواد په ختیځ کې د کونړ ولایت مرکز اسداباد ښار دی. کونړ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو غرنیز ولایت دی چې د کونړ سیند، شنو درو او دنګو غرونو دغه ولایت ته ځانګړې ښکلا وربښلې ده. په دې ولایت کې د وړو انکشافي پروژو له منځه 28 پروژې د تعلیم، صحت او عامه ګټو په برخه کې غوره او بشپړې شوي دي. دا مهال موږ په خاص کونړ ولسوالۍ کې او په دې ولسوالۍ کې د وړو انکشافي پروژو ننداره له تاسو سره هم شریکوو. د حکیم آباد د کال لیسه په 1988 کال کې د متوسطه په لیسه بدل شوه. دلته تقریبا د مکتب کې 650 تنه شاګردان زده کړه کوي. مکتب 2 وخت لري، اتاقونه کم دي او کم تعمیر چې د لیسې د هند په مرسته باندې جوړ شو. دا کویا چې تاسو ګورئ دا تقریبا د 15 کویان مونږه د دې ولسوالۍ کې کار کړی دی چې د هندوستان د مملکت د مالی لګښت په حساب باندې دا کویان جوړ شوي دي. د دې کویانو اوبه چې څومره ماته خوند راکوي او څومره ماته فایده کوي، څومره چې زه دې اوبو سره زمینه لرم.
زما نوم محمد جان دی. فعلا دپاره د دې د خاص کونړ د نسوارو د لیسې په نامه باندې یادېږي او د دې لیسې د عامر په صفت باندې وظیفه اجرا کوم. دا تعمیر چې دی د هندوستان په مالي مرسته باندې جوړ شوی دی او د هغوی نه موږ مننه کوو. په کونړ کې شنه ځنګلونه ډیر شهرت لري. د کونړ خلک هم د شنو ونو او باغونو سره ډیره لیوالتیا لري. همدې اړتیا ته په کتو سره په خاص کونړ کې د هندوستان د حکومت په مرسته د زرګونو نیالګیو یو فارم جوړ شوی دی چې په خپل موسم کې په مستحقو کروندګرو ویشل کیږي. دغه لیسه چې دا موږ او تاسو پکې قرار لرو دا د څو کاله وړاندې د هند دولت د سفارت په همکارۍ په مالي لګښت باندې جوړه شوه. فعلا دپاره دا دلته لیسه ده او په لیسه کې 1295 شاګردان په تدریس باندې بوخت دي. د هند دولت نه مننه کوو چې موږ سره همکاري کړې ده. اینجا شهر شبرغان است که مرکز ولایت جوزجان می باشد و زیباترین شهر در شمال افغانستان به شمار می رود. در این شهر نظر به ازدحام و نظافت شهر در چوکات شاروالی شبرغان 8 باب تعمیر تشناب‌های عامه اعمار گردیده است که همه روزه به صدها باشنده شهر شبرغان از این پروژه مستفید می شوند. ضرورت ما در این تشنابا داشتیم. ما برادر جان به تقاضای خود ما و کمک برادرانه هندوستان آمدن برای ما یک کمک بسیار خوب چی کردن که ما از بسیار رضایت داریم، بسیار خوش هستیم. کمک های بیالایش کشور دوست هندوستان در هر عرصه در هر قسمت از کشور ما هویدا و مبرهن است. از او جمله اعمار 8 باب تشناب شهری در شهر شبرغان که حدوداً 5 سال پیشتر صورت گرفته به هزینه $99,000 به پایه اکمال رسیده که به صفت مسئول شهر از این کار کرده کشور دوست هندوستان کاملا راضی هستیم. دا د هیواد په جنوب کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار دی. دا د ګردیز ښار ته څیرمه د سید کرم ولسوالي ده چې خلک یې په کرنه او مالدارۍ کې ډیر شهرت لري. دا په سید کرم کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې د ویترنرۍ کلینیک یوه ودانۍ د هند حکومت په مرسته جوړه شوې ده. نوم مې ظاهرشاه د سید کرم ولسوالۍ دی. د مالدارۍ مسؤل په حیث په سید کرم ولسوالۍ کې کار کوم. د 1990 کال کې د سید کرم ولسوالۍ په داخل د احاطه کې دا حیواني کلینیک په نوم باندې دا کلینیک جوړ شو. د دې لپاره کوم سامان اوله سوی او اخیستل سوی و هغه په ګردیز کې ده. د دې ترڅنګ په پکتیا کې د وړو پرمختیایي پروژو په لړ کې لسګونه نورې پروژې بشپړې شوې دي او په سلګونو افغانان ترې ګټه اخلي. اینجا شهر زیبای کابل است. حالا ما در شهر کهنه مرادخانی قرار داریم. مرادخانی کابل بیش از 200 سال تاریخ دارد. در زمان جنگ‌های داخلی این شهر باستانی از بین رفته بود. چند سال پیش بنیاد مؤسسه فیروزکو پروژه بازسازی خانه‌های مرادخانی را به راه انداخت که سفارت هندوستان در کابل نیز در این پروژه سهم فعال گرفت و خانه را به نام اسکرین هاوس را بازسازی نمود.
This building that the government of India has funded is one of the most important buildings in the old city of Kabul. It is absolutely essential for Afghanistan's future, for its sense of national pride, that these buildings survive and can be visited by Afghans to remember their past and be proud of what their great country was, is, and can be again. We are so grateful to the government of India for their support. هندوستان دوست ملک 60 میلیون دلاری پروژه تقریبا تکمیل شوی ده و 90% زیاد مصرف شوی ده. دا پروژه اصولا دو بارز خصوصیتونه لري. یو دا چې په هغه مناطقو کې چې لرې او محروم پاتې مناطق دي په هغه مناطقو کې دا په کار اچول شوی چې د خلکو هغه اساسي ضرورتونه او د خلکو یومیه مشکلات پکې حل کېدل لکه مکتب صحي کلینیکونه او همداراز نور مهم او ضروری کارونه. او دوهم دا چې مستقیما د خلکو اقتصادي او ورځنی ژوند پورې مربوط پروژې دي چې هم په اقتصاد کې اثر غورځوي او هم د ورځنی ژوند په ارتباط بدلون راولي. زه د افغانستان د ولس په نمایندګي او د افغانستان د دولت په نمایندګي د هندوستان خلکو او د هندوستان د حکومت نه مننه کوم. دا د هیواد په جنوب کې د خوست ښکلی ښار دی. خوست هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د وړو پرمختیایي پروژو په لړ کې لسګونه پروژې غوره شوې او بشپړې شوې دي. دا وطن دا د لوی افغان وطن. دا د خوست ښار ته څیرمه د ګلزار بابا د کلي ښوونځی دی. د دې ښوونځي زده کوونکي د هند له حکومت نه مننه کوي چې دوی ته یې ودانۍ جوړه کړې او له باران نه یې ساتلي دي. زه نجیب د حکومتون خبشخیل اوسېدونکی د 5 بار ټولګي زده کوونکی سات مدري ده او زه غواړم چې په ډاکټر یا انجینر شم. فرجام مثلث خدزیام مثلث قیمزیام مثلث. زه غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم. موږ له هند حکومت نه ډېره مننه کوو چې موږ ته تعمیر جوړ کړی ده او د باران څخه بچ کړي یو. د هیواد په لرو پرتو سیمو کې روغتیا یوه مهمه اړتیا ده. همدې اړتیا ته په کتو سره په خوست ولایت کې د هند د حکومت په مرسته څو واړه او لوی کلینیکونه جوړ شوي دي. دا کلینیک په جوړولو کې چې چا موږ د ټولنې سره دا کومک او همکاري کړې ده دوی نه ډېر ممنون یو. د هندوستان د حکومت او د هندوستان د سفارت لخوا چې کوم سکتورونو کې دلته مرستې شوي دي چې په هغه کې د معارف، د صحت، د کرنې مالدارۍ او د کلیو پراختیا د وزارت چوکاټ کې چې کومې مرستې شوي دي دا واقعا د قدر وړ دي او د دې مرستو په رڼا کې دلته تعمیرونه جوړ شوي د هغه څخه ولس ګټه پورته کوي او چې دا ډېر پر ځای مرسته او ډېر د اهمیت وړ مرسته او زموږ د ولایت خلکو د دې څخه ډېر ښه ګټه پورته کوي. 2 میلیونه او 22,000 امریکایي مرسته د هندوستان د فنډ لخوا د خوست په مختلفو سکتورونو کې شوې ده.
زه د خوست د خلکو استازیتوب د هندوستان د حکومت څخه مننه کوم، د هندوستان د خلکو څخه مننه کوم چې موږ سره په مختلفو برخو کې مرستې کړې دي او هغه مرستې چې هغه مستقیم ولس ته ګټه رسېدلې ده. دا د خوست ښار ته څیرمه د غرغښت عالي لیسه ده چې یوه ودانۍ یې د وړو پرمختیایي پروژو په لړ کې جوړه شوې ده. د دې ښوونځي یو زده کوونکی ارمان لري چې لوړې زده کړې په هندوستان کې ترسره کړي. زه د هندوستان هېواد نه ډېره مننه کوم چې موږ ته یې دا ښوونځی جوړ کړی ده او زه په آینده کې غواړم چې په راتلونکي کې په بورسونو هندوستان ته راشم او انجینرۍ پوهنځی ووایم او د خپل هېواد لپاره خدمت وکړم. نوم مې محب الله دی، د غرغښت لیسې د 11مې دا ټولګي زده کوونکی یم او له هوایي میدان تر څنګ د یا کلي څخه دغه ښوونځي ته راځم. اوس موږ د بیولوژي مضمون وایو او پخوا موږ زده کړو ته لاسرسی نه لرلو او د کورنیو لخوا اوس تشویق کېږو او زده کړې ته راځو. د یادونې وړ ده چې یو کال د مخه د هند حکومت پریکړه وکړه چې د وړو پرمختیایي پروژو لړۍ ټول افغانستان ته پراخه کړي او په دې برخه کې د اقتصاد وزارت سره په همکارۍ د 4 کلونو لپاره د 100 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. वो शुरू में जो हमने फर्स्ट फेज़ 1 और 2 किया था वो बॉर्डरिंग एरियाज़ के लिए था और ये इसलिए ज़रूरी था कि बॉर्डरिंग एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा तहस नहस हुआ था, वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन था, वहाँ ज़रूरत ज़्यादा थी. और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने SDP प्रोजेक्ट को एक्सपैंड किया और $100 मिलियन और दिया, ये सारे 34 प्रदेशों के लिए है, सबको बराबर पैसा मिलेगा और ये अब डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोविंस किस तरह का प्रोजेक्ट प्रपोज करती है और कितनी जल्दी उसको कंप्लीट करती है.